د خوست ولایت مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور وویل چې د افغانستان اسلامي امارت پر راتګ سره خوست هوایي ډګر کې پاتې کارونه په ډېر چټکۍ سره روان دي او ټول هغه اړتیاوې او پروژې په پکې تطبیق کړي چې د ورنړیوال هوایي ډګر لپاره اړین دي. مولوي انور زیاته کړه چې په دې ولایت کې انکشافي او بیا رغونې کارونه دوام لري او په نږدې راتلونکي کې به د خوست په یو شمېر سیمو کې د خلکو او سیمې اړتیا ته په کتو د ګڼو پروژو بنسټ ډبره کې خودل شي. مرستیال والی د خوست هوایي ډګر عامر حاجی بهرام موسی څخه مننه وکړه چې په شخصي لګښت کې د خوست هوایي ډګر د ښکلا او مسافرینو د تفریح لپاره تفریحي پارک جوړ کړ. خو لله الحمد په خوست کې موږ درې میدانونه لرو، سارا باغ دا، زوړ میدان دا او د سیګۍ میدان دا هوایي میدان. خو الحمدلله په تیر ټول د شلو کلونو کې ونوایم په ټول د ډېر وخت کې هغه د برېښنا نه محروم و، هم زوړ میدان او هم د سارا باغ میدان. خو لله الحمد موجوده وخت کې د سیګۍ میدان هم د برېښنا نه برخوردار ده او همدارنګې زوړ میدان هم په برېښنا باندې روښانه ده. همدارنګې د بندوزۍ لوی لیوا چې ده منصوري قلي اردو دا هم د بجلۍ د ګټې نه مستفیده شوه. او بله مسله دا ده چې د دې نوي میدان چې د مسافرینو د هوساینې دپاره د هغوی د اسانتیا دپاره الحمدلله چې موږ د هوایي میدان مشاهده وکړه او هم کتلو پارکونه جوړ شوي دي خلکو د هوساینې او د خوشحالۍ دپاره او د کېناستو دپاره. او پکې یو ښایسته جومات چې دوه چته به یو د زنانه او به ځان ته د مردانه او به ځان ته یعنې مطلب په دغه نوي میدان کې چې څومره ضروريات او خلک ضروريات ورته لري، مسافرین او مراجعین او مراکبین، نو د هغو ټول مشکلات کې حل دي. همدارنګې د ګاډو پارکینګونه، همدارنګې سړکونه، هغه څه شیونه چې ضرورت په موجوده مترقی دنیا کې هغه په دغه هوایي میدان ټول په غوښینو باندې بلبست الحمدلله. د خوست هوایي ډګر عامر حاجی بهرام موسی وویل چې د هوایي ډګر د مسؤل په توګه ژمن دی چې د یاد هوایي ډګر ټولې اړتیاوې پوره کړي تر څو یاد هوایي ډګر د سیمې او هیواد په سطحه نمونوي هوایي ډګر اوسي. نوموړي زیاته کړه چې یاد پارک د هوایي ډګر د ښکلا او مسافرو د تفریح لپاره په شخصي لګښت جوړ کړی چې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی. حاجی بهرام د کورنیو چارو وزارت وزیر خلیفه سراج الدین حقانی څخه مننه وکړه چې د هوایي ډګر کې د یو باب مسجد د جوړېدو ټول لګښت په غاړه اخیستی چې کارونه یې عملاً تر کار لاندې دي. دا پارک خو تقریبا یوه نیمه میاشت وخت به نیولی وي او مصرف به هم تقریبا داسې مکمله حسابي مې یا نه دو کړي خو تقریبا 100 لک افغانۍ مصرف به شوی وي او مصرف هم خپله به وکړو. نرم مخته مرته فکر دی چې دغه د مسافر دپاره د تګ راتګ دپاره چې څوک څه وي یا رسي د هغه ته څوک انتظار کړي د هغه د وخترۍ دلته د ساترۍ دپاره نرم مخته ورته فکر دی. انشاءالله خدای نه به توفیق وکړي، خدای د واس وکړي چې مخته نرم داس ځینه ورته جوړ کړي. خو په الحال دا ورته جوړ کړی دی. وروسته د ولایت مقام مرستیال مولوي محمد انور دین پرور له لوري په هوایي ډګر کې د مسجد د روانو کارونو څخه لیدنه وکړه او مسؤلینو ته د کارونو د خطر سره کېدو په اړه یو لړ سپارښتنې وکړي. مرستیال والي د خوستي ولسونو په استازیتوب د کورنیو چارو وزیر خلیفه صاحب ښاغلي سراج الدین حقانی څخه مننه وکړه چې د یاد مسجد ټول لګښت په غاړه اخیستی چې د یاد مسجد کارونو په بشپړېدو سره به په هوایي ډګر کې لمونځ کوونکو لپاره د لمانځه ځای ستونزه حل شي.